دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلیو یو باندې چې سره راغلو نبی رسول الله ته د فرایض متعلق تپوسونه کول اخبرني ما فرض الله علی من الصلاه دا حدیث په ډیرو الفاظ نقل له یو قسم الفاظ دادي دا الله نه من ته دې خبري خبر راک یا رسول الله چې کم کم څه په ما باندې فرض دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلوات الخمس پنځه منځونه فرض دي اشړی و نور را باندې شتا نبی سم الا ان تطوع نور د باندې نشتا مگر دا فرض پنځه منځونه صحیح طریقه باندې کوا بیا هغه مر د رجوع متعلق حکم د نبی رسول الله تو فرمایل چې شهر رمضان د رمضان روزه د باندې فرض دي دا و نسی بیا سره نور را باندې شتا ونا نور د باندې سم نشته 30 روزه باندې سي الا ان تطوع مگر که نفل کینو سید نفلی روزه نسا دا متعلق د زکات متعلق هم تاسو کو دغه شان د نور عبادت متعلق بیا نبی صلی الله فرمایل افلح ان صدق وادخل الجنه ان صدق دا سره کامیاب شو که به خپل خبره کې رښتینی او جنت ته به داخل شي او داخل کړي شو که د خپل خبره کې دا رښتینی دی حدیث ورو دا خبره معلومیږي چې سبب د دخول د جنت دا د رمضان د میاشتو روزه نیول چې څوک د دې روزه اهتمام کوي الله به سره جنت ته داخلي او د دنیا کې د کامیابی ګارانټي ده د الله د نبی د طرف نه ضمانت ګارانټي ده چې هغه مسلمان چې د روزو اهتمام کوي نو الله رب العالمین به دا سره داخلي جنت ته کوم مسلمان چې د پنځو منځونو اهتمام کاوه کم مسلمان چې د زکات اهتمام کاو او کم مسلمان چې د روزو اهتمام کاو صحیح طریقې سره روزي نیولې الله به دا مؤمن جنت ته داخلي بنص هذا الحديث دا خبره د دې حدیث ته معلومیږي یو بل حدیث کې سره راغلی عربي راغی نبی رسول الله ته فرمایل دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه دسی عمل ما تراوخه چې ذکر هغه شروع کم او جنت ته داخل شم نبی علیہ السلام تعبد الله لا تشرك به شيئا د الله بندگی کو د الله سره شریک م جوړوا وتقيم الصلاه او د مازه پابندی کو زکات ورکا وتصوم رمضان د رمضان روزي نسا هغه سره چې کله روان شو وی والذي بيد نفسي بيده لا ازيد على هذا ولا انقص زما دی باغ ذات قسمی چې زما نفس دغه بلاس کې ده لا ازيد على هذا ولا انقص زبدي خبرو کې بزیاته نه کوم د خپل طرف نه ولا انقص کامیاب هم نه کومه دا خبر به پورا کومه منس کول روزنی ول زکات ور کول دا خبري به پورا زرا وړم او په دې فرایضو کې به زکمه نه کوم چې کله سره روان شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا کله چا دا خوخه چې دنیا کې جنتی سره ویني چې هغه دنیا کې ژوندې جنتی چې د ځمکې په مخ باندې ګرځي او جنتی او په دې دنیا کې ګرځي او هغه جنتی سره فلينظر الى هذا دې سره ته وګوره دا ژوندې جنتی دی ځکه دا د دې خبره اقرار کوي چې زه به پنځه منځونه کوم په دې کې به کمې نه کوم دا مسلمان د دې خبره اقرار کوي چې زه به زکات ورکوم په دې کې به کمې نه کوم او زه به د رمضان روزي پوره نسم 30 روزي په دې کې به کمې نه کوم او دا صفات چې بچا کې پیدا شي نو هغه سره دنیا کې ژوندې جنتی دی الله به دا سره جنت ته داخلي نو په دې حدیث کې د رمضان دویمه فائدہ شو یو فائدہ دا د کامیابی ګارانټي او د کامیابی ذمہواری هغه چاله د الله رسول ورکړ دا چې کوم سره د پنځو منځونو اهتمام کوي او زکات ور کوي او کوم مسلمان چې د روزي اهتمام کوي د الله رسول افلح رجل ان صدق دا سره که به خپل خبره رښتینه او کلک شدا کامیاب دی او د بل حدیث کې د الله رسول فرمایي که څوک دنیا کې یو جنتی سره قتل غواړي چې دنیا کې جنتی سره او د دنیا کې ګرځي
او په عام ژوندو خلکو کې ګرځي او په عام معاشره کې ګرځي لیکن د الله د رسول له طرف نه ګارانټي وسره ده د جنت هغه چټي وسره ده د جنت هغه ټیکټ وسره ده دا دغه سړی دې ته وګوره چې دا د رجوع اهتمام کوي د پر زکات اهتمام کوي او د پنځو منځونو اهتمام کوي دا خبره ټول یو بل سره تړلې شوې دي چې په رمضان کې به سړی د منځونو ډېر اهتمام کوي خاص کرت د جمع اهتمام کول سحر ماخستن جمع کول مازیګر کې جمع کول ماخام کې جمع کول د جمع د مانځه به سړی اهتمام کوي الله رب العالمین به سړی جنت ته داخلي دغه شان زکات کې به سړی د زکات اهتمام کوي چې هغه ته عام فرض زکات وي یا عام صدقات ته وي د دې به سړی اهتمام کوي او د روزو به سړی اهتمام کوي دنیا کې چې جنتی سړی ګوري دا به هغه سړی چې څوک د دې عبادت اهتمام کوي او په دې عبادت باندې کلکی